قربان حضرت. هاي حضرت زه تاسو ته څه ووایم حضرت، قسم په خدای ناست نه یم، داسې اوچتېږم را خلاصېږم چې کله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یا د آپ علیه الصلاة والسلام د وارثانو مخامخ شم حضرت. الله اکبر حضرت، ما نه تپوس وکړئ که نه حضرت، والله په دې زړه کې نه دی حضرت. تاسو ته څه ووایم ہائے 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 کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاء اللہ، اللہم زد فزد ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. دغه کشر لور کې دی کنه لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، ہاں بوجھ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی بوجھ ہے، ہاں بوجھ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ تیری ہی غلط یہ سوچ ہے. تجھ کو جنت میں لے جائے گی تمہاری بیٹیاں، مسفرہ مستبشرہ ہوتی ہے پیاری بیٹیاں. قربان حضرت قربان. ہائے 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 ماشاءالله. قاری صاحب تاسو ماشاءالله پنځل ورګان دي، خو ما نمبر د نوړې ما ول ورګان دي شاه سوار بای ما او قاری صاحب ته دعا کوه ته خو ماشاءالله نیک سړی تا دعاګانې کوي یو بل ته کوو چې خدای پاک نیک نیم جی د دې نیکانو صالحانو په صحبت کې نیک کېدل غواړم، د دو غلام کېدل غواړم. کما ځکه چې زما نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ای عایشه زه خو غلام یم. الله اکبر. نو زما څوکات زیات حضرت زه په دې ډېر زیات خفه یم. نن سبا مونږ نارو والا جوړ شوي وو عاشق رسول او عاشق رسول صلی الله. چا مونږ ویلي چې زه محمدي یم صلی الله علیه وسلم. او ای حضرت په یو پردي ملک کې د قرآن بې حرمتي وشي، د نبی علیه الصلاة والسلام نعوذ بالله من ذلک بې حرمتي وشي، اول شیرینګ پښتون کوي په فیسبوک باندې او په هر څه باندې، بیا چغې ورسره ویډیوګانې جوړوي. ظالمه چپ شه، څوک به برداشت کولی شي، څوک به نه شي برداشت کولی، زړه به یې پړک چودي، څه به نه شي کولی، مړ به. الله اکبر حضرت. الله مو خوشحاله ساته حضرت، ستاسو په صحبت کې دا ماته الله یو انعام راکو او تاسو نه خبر حضرت. ان شاء الله چې کله زه به تاسو سره خامخا مخامخ نه ملایږم جی، ان شاء الله ضرور به ملایږم جی ان شاء الله. بن دې کې سودا ده جی، بن دې کې سودا. خدای مو وساته، الله مو حفاظت وکړه، الله دې استقامت مو تاسو ټول ته نصیب کړي. او الله جل وعلا دې محتاج حقیقي امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړي. صلی الله علیه وسلم ما شناختو سره پیدا شو او مو پیژندل ښایسته اواز الله جل وعلا ورکړی ده. الله جل وعلا ښایسته اواز او خنجره الله پاک ورکړی ده. او داسې ان شاء الله پر راتلونکو کې راځي. تاسو یې بیا اډمینانو ته وایم چې درنه هیر نسي راپورته کوي، نو کله وخت کې سدی راسي نو دی به ښه نعتونه راته وایي د صحابه و صفت به په نعتونو سره هغه کولو سور او طالب دي دوی د هغه په اصطلاح ورکې اچولو سوز او ساز پکې پیدا کولو. اوس د ده په اواز کې صرف سوز دی، یو درد غوندې پکې دی، ګروای پکې دی، یو حضرت دا یو لاین اورم حضرت د ځوانانو دپاره. چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. چل 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 دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ، اللہ کے رستے میں نکلنے کا مزہ دیکھ. گھر گھر پہ نبی لے کے گئے نور ہدایت، طائف میں گئے لے کے اپنے دین کی دعوت. امت کا درد درد میں وہ دل کی کیفیت،
उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, तू भी तो तकाजों पे निकलने का मजा देख, तू भी तो इसी धूल में धुलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल 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 दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। जज़ाकल्लाह हज़रत। माशाल्लाह زکه ټول شپه درته لګیم حضرت زنه مړېږم غوره ما کټ کوي ما کوس کوي زما غوړ ډېر عشق دی د دین سره حضرت او کنه وای پښتو کې هم یو څو کړي بیا ورته ډالۍ کړي دي دوستانو ته په پښتو اردو کې خو ماشاءالله ډیر خوندور او موږ په اردو حضرت ما اصل کې ټول ژوندۍ په کراچي کې تیر کړی دا او بس الله جل جلاله زما زېما کور والا مې دا دوه لوریانې مې دي حور عین ارزو شاه او یو محمد حنزله شاه رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه د حنزله رضی الله تعالی عنہ د شهادت واقعه و زه په سلور میاشتو خو او پته نه الله جل جلاله څنګه نظام جوړ کو او دا مال الله را کو د په دی غوګونو کې ما په خپل اذان او قامت کو دا ډاکټر نه هغه هر څو ورزیدل وی ایک وہ شاه سوار تھا و یو واغه شاه سوار ما چې پسټیج کو دا څنګه د سپین لباس او کورتا او پغړی هر څه اسخا دی په دوړو باندې مال جی بس دا د الله جل جلاله مونږ ته انعام دی او حضرت دا بزر تزوه ما او درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوي سمرا بختور دے چی رسولی جنازہ کوي درمی حنزلہ یا ولش پی دوا دوا درمی حنزلہ خپل بی بی ورتا وینا کوي پادشاہی سار شادی دنونا بسبا کوي درمی حنزلہ ناغس وای او دا رسول الله دیدن چیون شي درمی حنزلہ وزړګې میکلا تسلا کوي پریگ د بی بی ستا دیدن بوشی ک الله کوي درمی حنزلہ او چې دا هد میدان تلاړو یا لاړو درمی حنزلہ نو د ازمری غنتی حملہ کوي خدایا کافران غزارنا پسینا کوي درمی حنزلہ یا لاندې پزمکا یا پزمکارا غزار شو ہے درمی حنزلہ او پاک رسول ورتا جڑا کوي یا ګور عاشقان جهادنا پر اختیا کوي درمی حنزلہ او دواړه لاسي په وینو سر دی یا زارا درمی حنزلہ لکنک رضا چی بریخنا کوي وای راہی جان واد خود غاسی مزا کوي درمی حنزلہ او درمی حنزلہ پاتی کی گنا غزا کوي سمرا بہترین د چی رسول یہ او جنازہ کوي درمی حنزلہ جزاک اللہ بابا ماشاءاللہ بارک اللہ سمع ماشاءالله موږ د ماشومتوب ته بوتلو موږ به واړه کلی کې به ماشوم ته لاوډ سپیکر ولا سوزکای براغلو چنده به کوله بیا به دغه ور باندې لګیدل موږ خو د سټوري نه نو خبر د کیسې نه د درمی حنزلہ د کلی ماشوم زنانه و نارینه او ته دي د چې اوس وې ما ته کلی هغه صحنه او کلی کوڅو کې وګرځول مو ترابي سیبزه یو عجیب واقعه یاد د صحابه و نن زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه و د دښمنان وته یو صحابي دا صحابي بیخي شکل نه درلودل
جسم لري نه شکل لري. نبی علیه السلام مسجد نبوي کې ناسته نو ورته غږی کړل د صحابي ته وایي چې ته واده کوې که نه کوې. د صحابي ورته आवाज راوکړل چې یا رسول الله دا ما غوندې انسان ته هم څوک لور و خور ورکوي. دا دومره فقیر و دا صحابي دومره فقیر و چې ده به د اوبو څښل به نه درلودل، داسې اوبه به یې څښلې چې خلقو به استعمال کړي بیا به د استفاده ځینې کول. نه شکل و نه جسم و نه حسن و نه مال و یو څه یې نو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل وای لاړ شه، بل ورځ یې ورته ویل وای لاړ شه پلاني صحابي ته ورسه، دا انصاري صحابي و، وای لاړ شه هغه ته وایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم چې ما ته لور راکړه. نو دا صحابي ورغلل، دا صحابي چې ورغلل نو د هغه دروازه یې ورته وټکوله. کله چې یې وټکوله هغه ورته راووتل، نو چې ورته ویې کتل چې خیر، نو وایي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی یم او راته ویلي دي چې ما ته لور راکړه. نو هغه صحابي ډیر زیات خوشاله وای هو. او په دې وخت کې بیبي د دې صحابي ولاړه ده، اواز یې اوري چې تا سره د تا خو نه مال سته نه جسم سته نه د شکل سته، یو څه دې هم نسته. او د دې صحابي دا لور سیوا دا په مدینه المنوره کې په هر څه کې ماشاءالله تر هر چا مخکې و. نو په دې وخت کې د دې صحابي لور دا आवाज واورېدل چې دوی کله جواب ورکړل دغه صحابي ته، نوم به بیا تاسو راته اخلي، خو تر اوسه بعضې ملګرو لیکلی ده غلطې لیکي. دا صحابي نو هغې ورته راغږ کړل، پلار ته یې وویل چې تاسې ده ته مه ګورئ، هغه چا ته وګورئ چې چا درته رالیږلی ده. الله اکبر. پلار او مور ته یې لور جواب ورکوي چې مورجانې پلارجانه ته دې صحابي ته مه ګورئ، جلیبیب رضی الله عنه ته مه ګورئ چې د ده شکل نسته جسم یې نسته، یعنی هیڅ شکل و جسم دا صحابي یعنی هیڅ شی هم نه درلودل. کله چې دغه لوري اواز ورته وکړل پلار ته چې د رسول الله خاطر وکړي، چا درته رالیږلی؟ محمد رسول الله. نو د محمد رسول الله په خاطر د ما نکاح ورسره وکړي، ما به الله هیڅ کله ضایع نه کړي. کوزده یې وسوله. اوس نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلل چې یا رسول الله کار خو وسو، نو د واده دپاره به وڅه کوم؟ نو صحابه ورته اواز وکړل چې له جلیبیب سره کومک وکړي، مرسته وکړي چې دا واده تیار شي، واده وکړي. اوس د پیسې را یو ځای کړلې تر څو ورسره خپلې بیبي مهر ورکړي، د نکاح شپه یې ده، هر څه تیار شوي دي. نو اواز راغلل چې نبي علیه السلام د صحابه ورسره جهاد ته لاړل، غزا ته لاړل. نو ده دا اواز واورېدل، دی اوس ځي د خپلې مبارکې بیبي سره چې د نکاح شپه یې ده، دی ځي هلته له خپلې بیبي سره شپه تېروي، واده شپه یې ده. کله چې دا اواز واورېدل چې جانان صلی الله علیه وسلم له صحابه سره جهاد ته روان ده او جهاد ته ځي، زه به اوس په خپلې بیبي سره شپه تېروم
او زه به اوس خپل ځان خوشاله کوم له دروازې نه راوګرځېدل او په همغه د مهر په پیسو باندې ځان ته اس و توره واخیستل او په نبي علیه السلام پسې ورغلل کله چې نبي علیه الصلاة والسلام پسې ورغلل په جهاد کې ورسره شریک شول و اته کفار له ځان نه مخکې کړي و مردار کړي و بیا دی شهید سوی و کله چې نبي علیه السلام صحابه ورته وویل چې شهیدان راټول کړي او جنازه و دفن یې کړي نو ټولو صحابه و خپل پیژندلي هغه صحابه و شهیدان یې راټول کړل نبي علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې د ما ملګری پاتې ده صحابه حیران شول چې نبی علیه السلام کوم ملګری پاتې ده نو یې ورسې جلیبیب راولي او نبی علیه السلام ورته وویل چې قسم په الله تر ځان یو کفار مخکې کړي دي بیا دی شهید سوی ده بیا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله دی ورته راوړل نو د ده دا سر یې په خپل زنګانه کې ایښودل د ده نو په دې وخت کې نبی علیه الصلاة والسلام مسکا وکړله خندا یې وکړله صحابه پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله ولې دې وخندل وایي د ما دې په هغه ذات قسم مې چې د ما روح یې په قبضه کې ده د جلیبي په روح وړلو جنت کې د جنت د حورو ورباندې دعوه ده چې ځانونه مخکې کوي چې موږ وړو موږ وړو موږ وړو موږ وړو دا هغه صحابه دا هغه د یو خروار ایمان خوندان ول چې ښځې و اولادونه او دا ټول تر رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان کړل نن بعضې د دین او د قرآن او د رسول الله او د صحابه او دښمنان په داسې خلقو پسې خبرې کوي چا چې مور نه پیژندله د رسول الله په مقابل کې پلار یې نه پیژندل ښځه یې نه پیژندله مال یې نه پیژندل هر څه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر الله دی الله تر دین قربانول دا د جلیبیب رضی الله عنه هغه محبت وسی لرسول الله صلی الله علیه وسلم سره درلودل مخکې شاسوار صاحب دی حنظله رضی الله عنه واقعه په تاسو ته په نظم کې په نعت کې بیان کړله داسې د نورو صحابه وفاداري سړی ورته حیران پاتې سي په الله قسم سي څومره الله جل وعلا سي دوی ته حقيقي مؤمنان ویلو چې دا حقيقي مؤمنان دي اولئک هم المؤمنون حقا او په حقیقت کې دوی همدغه سي حقيقي مؤمنان ول الله دې موږ تاسو ته دوی پیروي را نصیب کړي دي په قدر کې الله جل وعلا ما خو ځړنه کې حضرت بس ما خو زوي ورزه ما زه تاسو ته سوه حضرت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم ستړي مشه په خیر الله سفرونه په خیر سو شاسوار السلام علیکم حضرت مولانا مفتی شیخ طاهر صاحب بابا عبدالرحمن صاحب او ټول د ابابیل مرغانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګرمن چې شاسوار صاحب مهرباني تاسو راتله جزاک الله جی خوشاله اوسئ او بس الله رب العزت تاسو شکر همیشه قائم دی ذات خوشاله شو نو د منځو وخت را نږدې کیږي بالکل انداسه دا ځای یو دی وای بیا ان شاء الله خدای په معنی کو کبيګه ته بیا موږ وخت درلودل خپل خبرونه په او کنو نو بیا به بل شپې ان شاء الله بیا موږ تاسو خدای کوي قاری صاحب محترم سفرونه په خیر سو الحمدلله دی الله فضل و کرم ماشاء الله بیا خیست سوی ماشاء الله اوس راس نظر نسی ما قدرمن سلوک تاسو سترګې خیسته دي کریمو خود داسې سو د مونږ باندې ډېر خلک د افریقي خلک ځان ته مو وایا قاری صاحب محترم مونږ باندې څه خوګ لګي بس